دون غټ بدن بیا ستړی سوې اوس دې زور څه سو اوس هم بیخي ډېر زور لرم نو خو په هغه ورځ به دې ښکاره کړې وای اما چې په خپله اداره کې وډبولې ښه زور اوس هم ستا زویه که غواړې ویې ازمایه زه خو دغو نه پوهېږم چې د شپږم منزلې څه مې لاندې ما خپله د هغه شپږم منزل څخه ځان را واچوئ خپل د ملګري د ژغورلو دپاره ځکه موږ د روغې جوړې دپاره بومان پر خلکو نور غورځو موږ بیا د داسې خلکو څه نه یو چې د ځان د ژغورلو دپاره ښځې رامخته کړو مطلب مې دا دی چې ته به زما څه غواړ ولاړ سې زما د ازادۍ ورځ به ستا اخري ورځ وي اوس نو غوږ شه یوازې ما او تا مخامخ په منځ کې به بل هېڅوک نه داسې حالت ته به دې ورسوم چې هر سهار راویښ سې ما به یادوې دا به وخت ووایي چې څوک به د چا یاد سي دعاوې کوه چې هغه وخت رانسي ما تا ته نه وویلي مسټر نوبډي چې زه تا ته ضرورت نه لرم زه په خپله طریقه وځم په صحیح طریقه دا دروازه څنګه خلاصه شوه هېڅ نه دي سوي تخنیکي خرابي ده شاته هغه راوګرځوه بیخي ډېر انتظار وم درته ستا انتظار ختم څار به کوې وختونه مو ولاړه